سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، د پکسل لب کورس ورته راغلاست وایم. په دې کورس کې به انشاءالله موږ په بشپړ ډول پکسل لب تشریح کړو. انشاءالله دغه پکسل لب اپلیکیشن چې دی دا د تصویر ایډیټ کولو همدارنګه د خط ډیزاین او تصویر ډیزاین تر ټولو زیات او خوندور اپلیکیشن دی. نو دا اپلیکیشن د هر چا لپاره ډیر زیات ضروری دی چې څوک مثلا په فیسبوک کې پوسټونه زیات کوي یا تصویر جوړوي او یا هم فیسبوک پیج لري او یا هم د یوټیوب چینل لري. نو د دا چې دی د دې زده کړه د هر چا لپاره ډیر زیات ضروری دی. نو دوستان را درومو چې د پکسل لب اپلیکیشن زده کړه تاسو درو خیم په دوه ویډیوګانو کې به انشاءالله پکسل لب په مکمل ډول تاسو ته تشریح کړم. نو دوستانو هر څه نه مخکې دوستانو څنګه کولی شو پکسل لب اپلیکیشن ځان لپاره را ډاونلوډ کړو. نو په پکسل لب اپلیکیشن را ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو دا کومه ویډیو چې اوس مهال ګورئ په دې به د لیکنه باندې کلیک وکړئ او دغه لاندې کوم ډسکرپشن چې خلاصیږي د ډسکرپشن کې ما لیکلي وي د پکسل لب اپلیکیشن لینک. نو تاسو به په دې شنه خط لینک باندې کلیک وکړئ او په اسانۍ سره به پکسل لب اپلیکیشن ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دا چې دی د تصویر ډیزاین او د خط ډیزاین لپاره تر ټولو مشهور اپلیکیشن دی او بالخصوص د پښتو خط لپاره چې دی تر ټولو زیات مشهور اپلیکیشن دی. نو دوستانو تاسو هر څه نه مخکې زموږ چینل که چیرته کې نوي یاستئ تاسو سره څخه معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ. نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان چې روزي په دې باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دوستانو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروری دي. نو را درومو دوستانو نن لومړی درس شروع کوو. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو به پکسل لب اپلیکیشن ځان را خلاص کړئ. نو دوستانو کله مو چې تاسو اپلیکیشن خلاص کو نو دغه ذریعه تاسو ته راوړي. نو دوستانو هر څه نه مخکې که چیرته مونږ او تاسو دا وګورو نو دا اپلیکیشن د دې کې د لومړي سر کې مونږ او تاسو وګورو د دې خپل کوم کلرز چې دي کوم ډیزاینونه چې دي دې کې خپل ډیزاینونه دي. دوستانو دا مونږ تاسو په وار سره کتلی شئ. هر یو ډیزاین چې تاسو ګورئ هغه تاسو کولی شئ په دې کې چینج هم راوستلی شئ. ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. دا یو په افغان رور جوړ کړی دی. نو دا ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. دا به تاسو ته زه نن تشریح کړم. په دې لومړي کې که مونږ او تاسو وګورو نو په دې کې خپل کلرز دي او دا مونږ دې ته انتخابولی شو. په دې کې چینج هم راوستلی شو. دلته مونږ کلیک وکړو او دلته مونږ راشو. دلته په د سکرین نشان ته مونږ راشو. دلته لیکلي ایډیټ. نو مونږ دغه چې د ایډیټ کولی هم شو. په دې کې ایډیټ هم کولی شو. نو له دې څخه مونږ تېرېږو. مونږ را درومو نو راسن لومړی درس شروع کوو. لومړي درس لپاره به مونږ راشو. لومړی به هم د دې څخه طریقه شروع کړو څنګه کولی شو له ګیلري څخه مونږ تاسو یو تصویر راواخلو. نو را درومو دوستانو مونږ اپلیکیشن خلاصوو. اپلیکیشن لپاره مونږ تاسو چې دلته کلیک وکړو دغه بر نشان ته نو دلته مونږ تاسو د ګیلرۍ څخه یو تصویر راخلو. نو مثلا زه ګیلرۍ څخه یو تصویر راخلم. دلته مونږ کلیک کوو. دلته لیکلي فرام ګیلري. د فرام ګیلري څخه زه یو تصویر راخلم. مثلا دلته یو سپین رنګه تصویر راخلم. سپین رنګه تصویر زه راخلم له ګیلرۍ څخه مې چې تصویر راواخیستو. نو د ګیلرۍ څخه تصویر مې راواخیست. ګیلرۍ څخه تصویر راخلئ. دلته چې دی د تصویر کلرز انتخابولی شئ. که د لومړی که مونږ وګورو دلته د تصویر کلرز انتخاب که سور وي که تور وي که هره کلرز مونږ انتخابولی شو. دویم دا دلته لیکلي دلته مونږ تاسو کولی شو چې د دې شاته بیکګراوند د تصویر که مونږ لیکنه کوو یا هر څه کوو مونږ تاسو ته کې نور تصویران راوړو نو د دې شاته بیکګراوند به ختمیږي. ګورستان د دې شاته بیکګراوند چې دی ختم شو. نو د شاته بیکګراوند ختمېدو لپاره مونږ شاته بیکګراوند ختمولو لپاره لا زه بیا تصویر راواخلم. تاسو ته دا طریقه په اسانۍ سره در وښیم. د دې کې بیا دلته مونږ تاسو بیرته څه کولی شو. مونږ تاسو ایمیج سایز د دې تصویر سایز انتخابولی شو. دلته چې مونږ بیا په کسټوم باندې کلیک وکړو دوستانو دلته کسټوم وینئ دوستانو. دلته مونږ په کسټوم زه تاسو ته وښیم. دا کسټوم دوستانو تاسو وینئ. دلته مونږ په کسټوم باندې کلیک وکړو. په کسټوم کې د مختلف سایزونه مونږ دې ته انتخابولی شو. مثلا دا تصویر تاسو څه لپاره جوړوئ؟ د فیسبوک پروفایل لپاره، د یوټیوب چینل لپاره، د یوټیوب ټرمینل لپاره، د فیسبوک کور آرټ او همدارنګه د فیسبوک لپاره، همدارنګه د ټویټر لپاره چې هر باره تاسو ته تصویر ډیزاین کوئ نو هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. دلته اتوماتیک ډول د هغې سایز انتخابیږي. دلته بیا په اوکې باندې تاسو کلیک کړئ او همغه سایز کې به تاسو تصویر راشي.
نو کله دلته کراپ د موږ تصویر کراپ کولی شو ایمیج په ایمیج کې کنه موږ تاسو د دې خپل تصویران د دې کور ته راخستلی شو د دې اپلیکیشن کوم خپل تصویران چې د فرام ګیلري له ګیلري څخه تصویر راخستلی شو او فرام کمره موږ تاسو کولی شو په کمره باندې تصویر راخلو دا ټول کېږي. لا وروسته موږ تاسو راشو د سکرینچ نشان ته. په سکرینچ کې چې د مختلف سټایګرز دي په دې کې د مختلف سټایګر موږ راخستی شو مثلا دا د سټرایک راخلو سټایګر نو مختلف سټایګر موږ تاسو په دې کې چې د راخیستلی شو دوستان تاسو لیدلی شئ مختلف سټایګر دي هر سټایګر ستاسو خوښ کې دلته په انجاز باندې موږ تاسو کلیک کړو دلته نور سټایګرز مختلف سټایګر موږ تاسو ته راتللی شو مختلف سټایګرونه موږ تاسو راخیستلی شو چې هر سټایګر ستاسو خوښ وي نو په دې طریقې سره تاسو خپل سټایګر راخیستلی شئ. خرادرومو نور دوستانو دلته ډراو لیکلی په ډراو کې موږ تاسو کولی شو په تصویر کې موږ تاسو کله لیکنه تاو یا تصویري لیکنه تاو نو په دې کې موږ تاسو کولی شو رنګي مثلا موږ تاسو یو چینه کرښه تاو په تصویر کې په دې واسطې موږ تاسو دا ترسره کولی شو. په ډراو کې موږ تاسو دا ترسره کولی شو دوستانو. لا وروسته شیپس دي په شیپس کې موږ تاسو کولی شو چې یو شیپس راواخلو چې هر رقم شیپ تاسو راغلی یا دغسې یو دغه راغلی چې غشي نشان راغلی څه رقم شیپ راغلی هغه ستاسو خوښه شیپس سایز څومره غټوئ څومره یې جوړوئ هر رقم شیپ چې راغلی دلته شیپس راخیستلی شئ د یو تصویر لپاره شیپس راخیستلی شئ له شیپ وروسته دلته موږ تاسو کولی شو چې ډول لیکنه وکړو دغسې یو لیکنه وکړو هر رقم لیکنه چې تاسو خوښه وي داسې موږ غواړو چې یوه لیکنه وکړو. ګورئ دوستانو تاسو وینئ داسې یوه لیکنه هم موږ هم کولی شو. او ډرا کې موږ کولی شو د دې لپاره مختلف غشي راواخلو که مثلا غشی راخلو یا بل شی راخلو هر رقم غشي تاسو غواړئ راواخلئ نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مختلف غشي هم راواخلئ. لا وروسته موږ تاسو را دروم بیرته دلته په دې کلم نشان موږ تاسو ته وي کلم نشان ورته وي په دې باندې موږ تاسو کلیک کړو په دې کې راسن موږ ته ټیکسټ راوځي موږ تاسو په ټیکسټ باندې کلیک کوو په ټیکسټ کې موږ تاسو ټیکسټ لیکلی شو مختلف ټیکسټ مثلا زه لیکم په دې کې لیکم میراج خان ټیکنیکل لیکم یا صرف میراج خان لیکم تر څو تاسو ته لنډیو کې هر څه خلاص کړم. میراج خان لیکم میراج خان د دې لپاره زه سایز غټوم سایز زیاتوم دا نور شیونه زه تر لرې کړم د دې لپاره زه ګورئ دا سایز جوړوم. په سایز کې لومړی دلته موږ را دروم سټایل ته په سټایل کې بروزر باندې موږ کلیک کوو بروز په دې باندې کلیک دلته موږ ته مختلف سټایلونه راکوي په هر سټایل چې دلته تاسو خوښي دا سټایل به تاسو انتخاب کړئ او سټایل انتخابولو لپاره تاسو بیرته راسئ سټایل ته په سټایل کې دلته کلیک دلته لیکلي مای سټایل که تاسو چېرته انټرنیټ کنیکشن لرئ نو په دې واسطه کولی شئ تاسو له انټرنیټ څخه مختلف سټایلونه راواخلئ. نو دلته موږ تاسو ته ایډیټ لیکي په ایډیټ کې موږ تاسو کولی شو چې دغه کومه لیکنه چې موږ تاسو کړی دا کوم لیک چې موږ تاسو کړی دې کې موږ ډیزاین کوو او په ډیلیټ کې تاسو هسې نه پوهېږئ چې دا لیکنه موږ ډیلیټ کوو په کاپي کې موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا لیکنه موږ تاسو کاپي کولی شو. لا وروسته چې موږ بر راشو دلته سایز لیکلی دی ټي سایز په سایز کې موږ تاسو کولی شو چې د دې سایز زیات او کم کړو څه رقم غواړئ یا سایز د کونج د دې هغه څخه هم زیاتولی او کمولی شئ. لا وروسته راځو دلته ټیکسټ رو باندې کې دلته تاسو وګورئ دوستانو دلته لیکلي دلته موږ دا ترسره کولی شو چې مثلا د تصویر منځ رنګ چې دی دا بیرغي کړو یا هم د تصویر رنګ چې دی موږ څه رقم تصویر ورته ورکوو. ګورئ دوستانو دغه تصویر کوم سور او شین به راشي دا لیکنه ګورئ دوستانو سره او شنه ګوره میراج په سره خط راغی او خان چې دی په شین خط راغی نو دې کې خو دا ترسره کولی شو دا به اوکې کړئ او لا وروسته موږ تاسو راشو روټ دې کوم کس لیکنه تاو کوو هر رقم چې تاسو جوړولی شئ که موږ فاینډ ته راشو په فاینډ کې موږ ترسره کولی شو د پښتو لیکنې مختلف سټایلونه د بې شمېره د پښتو لیکنې سټایلونه دي تاسو په وار سره کتلی شئ چې هر یو سټایل تاسو ورته انتخابولی تاسو سټایل د انتخابوي سټایل باندې کلیک کوئ سټایل باندې اوکې کوئ ور مختلف سټایلونه دي څه رقم سټایل تاسو خوښ وي ګورئ څه رقم سټایلونه چې تاسو خوښ وي د پښتو لیکنې لپاره هر رقم سټایلونه شته دلته لیکلي سټایل په سټایل کې تاسو کولی شئ چې دا بولډ کړئ یا هم داسې څملاسته غوندې خط ولیکئ نو په سټایل کې دا کولی شئ. په بیک ګراونډ کې موږ تاسو کولی شو د دې لیکنې شاته بیک ګراونډ جوړ کړو څه رقم بیک ګراونډ چې تاسو جوړوئ د دې بیک ګراونډ لپاره داسې بیا هم ترسره کولی شو. نو اوس دوستانو را درومو او د دې لپاره که موږ تاسو سټروک هم انتخابولی شو شاته هغه زیړ خط چې دی ګوره زیړه کرښه چې تر روانه دا موږ زیاتولی او کمولی هم شو د دې لپاره شاته سټروک هم ورکولی شو. مختلف نور کمانډ دي دا به تاسو په وار سره ګورئ. نو دا دلته خپل شیپس دي دې موږ یو تصویر مثلا ګیلري څخه راخیستی زه غواړم بل تصویر هم له ګیلري څخه راواخلم نو په دلته به تاسو په امپورټ باندې کلیک کړئ او په امپورټ کې به تاسو یو بل تصویر هم له ګیلري څخه راخلئ مثلا زه د یوټیوب لپاره تصویر
تصویران جوړوم. ګورئ دوستانو تاسو د یوټیوب د هغه لپاره هم تصویران دغسې جوړولی شئ چې څه رقم تصویر تاسو جوړوئ. نو دا د پیکسل لیب لومړۍ برخه چې ما تاسو ته تشریح کړه. په راتلونکي درس کې به انشاءالله تاسو ته زه دغه پاس برخه تشریح کړم چې دا څه لپاره کارول کېږي. ګورئ دوستانو دغه پاس برخه به تاسو لپاره تشریح کړم چې دا څه لپاره کارول کېږي او په دې کې پیکسل لیب اپلیکیشن کې او د خط ډیزاین او تصویر ډیزاین لپاره موږ څه ګټه اخیستلی شو. او یو بل پاتې شو چې هغه د تصویر ډیزاین دی چې څنګه کولی شو موږ تصویر ښایسته او ډیزاین کړو. او دا به انشاءالله په بله دویمه درس په دویمه ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته مکمل ډول تشریح کوم. او نو په دې هیله دوستانو چې لومړی درس مو را سره خوښه شوی وي او که چېرته ویډیو مو خوښه شوي وي نو حتما سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.